حرم شریف حرمین دواړه بند شو تاسو به لیدلی په ویډیو کې باب السلام یې هم بند کړ صحیح بند یې کړ دا د قیامت لوی علامه ده چې د کعبې شریف طواف به درېږي لوی علامه ده دا علامه زموږ سر نو په خلاص دا په څنګه صورت کې راځي الله په دا صورت کې په ما او تا ولیده زما دا یقین دی چې دا کافرانو یو لویه منصوبه جوړه کړه یو وارې وچین ته جوړه کړه په چین کې انسانان وژل خبرې راوسته حرمین ته ودروله نن یې زما دا که امریکې په زوره حرم بندولی نو څه مړي به وایي څونه به وینه توی سوي وایي څونه به انسانان وژل سوي وایي په داسې ښایسته اندازې خبره راوسته و حرم ته ودروله و بیت الله ته ودرول بیت الله شریف نن ورځ طواف چې دی اغوستن نه سلیمان علیه السلام تیر سو پر خپل تخت باندې کعبې شریف ډیر الله ته خواست وکړي ویل یا الله سلیمان علیه السلام تیر سو فرمایه غږ نه وکړي ماله رالی نه طواف یې نه وکړي بالکل پیغمبر علیه السلام فرمایي الله رب العزت ورته وفرمایلې زه به داسې امت پیدا کړمه هغه به تا لره داسې راځي لکه مرغۍ چې په ځالۍ کې خپلې هګۍ خپل بچیان یې مرغۍ څنګه ورله راروانوي داسې امت به زه پیدا کړم هغه به یو سیکنډ تا دغې نه پرېږدي هغه امت د محمد رسول الله پیدا کوي لیکن په داسې طرز یې دا خبره راوستله نن توره کعبه هم دغسې ولاړه ده د محمد رسول الله د سلام ځای هم دغسې ولاړ دی د لوی پروګرام دی د الله رسول فرمایي کعبې شریف سره الله قول وکړي وعده یې وکړه زه به داسې امت پیدا کوم یو ساتکۍ به ستا د طوافو بغیره نه یو ساتکۍ یو سیکنډ هم داسې نه ولو چې طواف دې نه کېتی نن په ګنټو ما او تا ته الله راښکاره کړه د قیامت لویه علامه ده نه پوهېږم په دا علامه به ستی سر خلاص که به نسي خلاص نن اخبار بیان دا دی در 15 اپریل پورې به اوس خو مارچ شروع دی نن 6 د مارچ دی 15 اپریل پورې به چې شي دغه عمرې وشیان به بند تر 40 ورځې 50 ورځې ولګوه اندازه ولګوه سبحان الله په څنګه ښایسته اندازې و ما او تا ته دا پروګرام پیش کوي اوس دا د کرکټ دی که د فوټبال زه خو ولک زما سره ولک په خلاصېږي په دا دنده سر خلاصوم نه څونه لوی پروګرامونه شروع دي نه کرونا سته نه وایرس سته یو شی نسته د دې خپل پروګرامونه هغه رقم جاري دي نو چې محمد بن سلمان نم یې د محمد دی څونه لوی نم دی خو یقین نه لري ایمان نه لري اسلام نه لري خدای نه پیژنې ځکه د خلکو خبره متاثره کړې رالی کعبه شریفه دې بنده کړله دا بیا څومره کیسه څونه په ښه اندازې محمد لوی کوي محمد بن سلمان لوی کوي په امریکا کې لوی سو سبق یې ووایي نن یې په دا انداز کې ما ورته راواستوئ د کعبې شریف نظاره دې هم کوه د محمد رسول الله د روضې مبارکې نظاره دې هم کوه دا ورځ موږ ووینو دا خو د قیامت ډېره غټه علامه وه ډېره لویه علامه وه او الله رب العزت په ما او تا باندې ولیدل